خبرې مکه د خپل ځان عملی جامه ځان لور کړه یو بل په خبرې دا پرې خودل پکار دي هغه انسان چې نیک عملونه کوي د بل په خبرې کې د عملونه ټول ځان ضایع کړ برباد کړو نظم دا نشد ځان تم کوم او تاسو تم کوم چې بل مسلمان د ځان نه خو غاړه د یو بل پسې غیبتونه بهتانونه او د یو بل سپکاوي دا مکوي به حسب امر من الشر ان يحقر اخاه المسلم مسلمان چې د سپکو غاړه ته پوره شری نظام د دې شر نه بچ کی الله تعالی دې موږ تاسو د عمل توفیق راکړي اخيني زوينه عدم عدد الشياغ مروان راغله ده قرارو دي دار كده لږ دې یو عالم ده زما خبره به ختم شي داغه اشرف علي صاحب نوم د اشرف علي د شیخ حسن جان صاحب چې وفات شوی دی داغه د خین زوی هم دی نه دا خپلوانو کې کیږي تبلیغ کې کالم لګول دی دا مشهور تبلیغ چې کوم دی په دې کې الله تعالی هغه په زړه کې هدایت چولې ده د قران حدیث عقیده قبول کړې ده ولې دې شوی دی مخکې وختي پروس کال زما په خدمت تر راغلو زموږ ملاقات د چرته سفر باندې روان و حج ته دلته چې د دل نه غراغه نه زو سلک شات کنه سم نه داغو ناس تاسو ته مو ډېر راخاوه د شي دیندار سره و د شي دین په باعث به دې مرګرو ته نن دعوت ورکړو چې دلته راشي خپل لګي او 15 منټه خبره به مو کې د شي اظهار د خپل نظری به مو کې چې رسول له حدیث شو دا واجب بیان کړي دا یو غنیمت دی چې عالم سره د جمعه امام یا د مبلغ او هغه الله سیه کې تر راوړی نو دا غنه ډېر برکات خوري که تاسو یو شی وکړئ نو دلاره کې دی نږدې او به مراشي دا غنه څو خبرې 15 منټه واوره نو دا ډېر راکوي دا تاسو ناشته په هغه باندې لږ اثر وکړي لږ شان انتظار وکړئ دونه صبر وکړئ لږ نور وکړئ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر زمان الإسلام وقولوا دا الله جل جلاله وعم نواله من دو تاسو باندې ډېر عظیم احسان دی چې د فتنې او د فساد په دور کې الله رب العزت من دو تاسو ته یو حق دین را نصیب کړی دی او ډېر عظیمه عقیده چې هغه عقیده د قرآن و سنت ته نو په دې کې د موږ او تاسو څخه کمال نشته دا محض د الله رب العزت په موږ او تاسو باندې احسان دی حتی چې الله جل جلاله خپل نبی ته فرمایي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين اذا ما حبيبا انك لا تهدي ستا پلاس کې هدایت ورکول نشته ته هدایت نشي ورکولې من احببتا چې څوک ستا خوښي تا چا سره محبتي ولكن الله يهدي من يشاء هدایت د الله رب العزت په مشیت باندې او الله رب العزت چې چاته وغواړي نو هغه ته هدایت نصیب کیږي نو خلاصه کلام دا ډیر وخت نالم مقصد زما د خبره دا دی چې الله رب العزت مونږ ته یو حق دین را نصیب کړی دی
حق عقیده را ته نصیب کړې ده. نو څومره چې احسان زیاتی نو بیا پکار ده چې د هغه احسان هماغه نه شکریا ادا کړی شي چې موږ د خپل عقیدې قدر وکړو او د دې لپاره موږ هر قسمه قرباني هغه ته موږ خپل ځان تیار کړو. دې لپاره کې د مال قرباني وي مال بلګو، دې لپاره کې د جان قرباني وي جان بلګو، دې لپاره کې د عزت قرباني وي خپل عزت په قرباني کو. ځکه هغه سړی داعی نشي جوړېدی چې څوک خپل عزت بچ کړي، هغه سړی داعی نشي جوړېدی چې څوک خپل جان بچ کړي، هغه سړی داعی نشي جوړېدی چې څوک خپل مال بچ کړي. بلکې الله رب العزت فرمایي قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الله رب العزت دا اصناف ذکر کوي، اته اقسام ذکر کړی دي چې د دې ټولو نه چې څو پورې زه او زما حبیب دا تاسو ته زیات خوښ شوي نه وي او زما په نوم باندې قربانېدل وجهاد فی سبیله، نو تاسو تر هغه پورې بل کې حدیث مبارک کې راځي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، چې تاسو مؤمنان کېدی نشئ، تاسو کامل صفات والا مؤمنان جوړېدی نشئ تر څو پورې تاسو ته د خپل ځان نه د خپل بچو نه د خپل مور پلار نه ټولو خلکو نه زیات محبوب نشم. نو موږ به الله رب العزت سره د محبت هغه اظهار په کومه طریقه باندې کوو چې د کوم څیز تقاضا وي موږ به په هغې باندې لبیک وو. داسې دی انشاءالله که نه؟ او موږ ته الله رب العزت حق دین را نصیب کړی دی. زه خپله د مختلفو مراحلو نوتیم تبلیغ کې مې کال لګولی دی، په تصوف کې مې ټیم تیر کړی عبدالله موډي صاحب ته پته. د هغې نه پس ما په مدرسه کې چې کوم کتابونه پړاول تر هدایې پورې دغه زما مطلب دا غټ کتابونه دي، خو لیکن زما زړه مطمئن نو. ما چې به کله وکتله حدیث دا وي او دې ځای کې دا خبره داسې ده نو زه به مشوش وم. ټیک ده ما به ورله دلایل هم کتل، خبره ما نه بل طرف ته لاړه، خو وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او جولی مې تنګه، زه به کوم کوم راغونډوم. نو ټیم ډېر مختصر دی او خبرې ډېرې دي، نو زه کلام غیر مربوطي نو دا به دغه کوو نه انشاءالله. نو خو زه به مطمئن نوم چېره دا ولې د الله او د الله نبي دا وایي او دې خوا زما مسلک زما مذهب ادا وایي. زه په دې سوچ کې هم فکر کې به بیا الله رب العزت ما ته دا خبره را نصیب کړه، په دې باندې الله رب العزت زما سینه کولو کړه چې یاره موږ دپاره اتباع، موږ دپاره چا پسې تک چې پکار دی هغه د الله جل جلاله نبی دی، چې د هغوی اتباع د هغوی خبره منل دا فرض ده بغیر د شرط او د قید نه. او نور څومره خلک چې دي د هغوی خبره اخیستل هغه ته اخیستیم شي تیره د کولم شي، د سوا د نبي نه د بل چا سره دا اتھارټي نشته، بل چا سره دا سټار ورته نه دی لګېدلی چې ته به بس د پسې پړندو سترګو باندې ځې. الله رب العزت مې د ما سینه کوله وکړه، نو زه انشاءالله د دې خبرې ستاسو مخکې اعلان کوم چې دا کومه عقیده الله رب العزت موږ او تاسو سره نصیب کړې ده دا حق عقیده ده، دا سچ عقیده ده. الله رب العزت ته تر مرګه پورې موږ په دې عقیدې باندې قایم او دائم وساتي. خو دومره راته تکالیف به راځي، مصیبتونه به راځي د خاندان د طرف نه، د بچو د طرف نه، د کور د طرف نه، ټول ماحول نه به جدا کېږي. خدا دا چې بس استا غړو سکون هغه به ته الله درکوي او تا ته به انشاءالله دا تسلي وي چې یاره ما سره ما پسې شاته څوک شته. خو به دا چې صرف توکل پکار دی، توکل کول پکار دی. او بله یو خبره اخیری دا کومه چې د دې عقیدې خدمت پکار دی، ماشاءالله تاسو ښه کوئ،
خو وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین داسې خپلو کې مذاکره کوو یادګیري نه کوو اهل ایمان والو ته پیدا ورکوي نو که تاسو کتلی نو خلک ډېرې قربانۍ ورکوي پوهېږئ جي خلک ډېرې قربانۍ ورکوي که نه ډېرې زیاتې قربانۍ ورکوي او الله رب العزت د قربانو قدر کوي نو دا خو عامه مشاهده ده که ته په اړخ باندې روانې چې قرباني کې نو څه ناڅه صله به یې درته میلاویږي نو انشاءالله چې موږ د دې خپلې عقیدې دپاره او د رسول الله علیه السلام چې کوم هغه صفا دین دی صفا دین د بدعاتو نه صفا د شرکیاتو نه صفا دا په موږ باندې لازم دی چې دا د خلکو ته ورسو دې دپاره که موږ ته څوک رټې سپورې مو وایي څوک به راته اوابي وایي څوک به راته الیدیز وایي زما یو تره زوی دی خبره مو سره کوله مولا دی ما ډېر هوښیار سړی ګڼو بل سړي سره لګیا نو چې غوډ نه خبره خلاصه شوه نو زه اوس په انتظار وم چې اوس پیسې نتیجه راوځي نو ما ته وایي چې یاره مفتي صاحب تاسو چې یو کس اوابي کوي نو څو پیسې درکوي وایي چې نو دا د دې خلکو هغه نظریه ده هغه سوچ دی دا ولې شیطان ورته هغه ذهن کې قسمه قسم وسوسې دي که نه خو تاسو په الله یقین وکړئ چې زما هم ذهن کې ده عبدالله مولوي صاحب سره زما تعلق ډېر وخت نه مانې یو سړی راغی وي هلکه وایي هغه اشنا نه خو دې خبر نه مې څنګه وي هغلی خو ښه برابر لنډ کروزر اخیستی دی وایي مخکې هم ترې خلک وي وروسته هم ترې خلک وي چې یو څومره دې پس خبر شوم وي سړی یې جیل ته بوتلی ما دغه حال دی نو دا حالات وي یو شان او په نظر باندې راځي بل شان نو انشاءالله دې خبرو ته بازار نیسو او د الله رب العزت د دین کار به کوو الله دې ما ته هم په دین باندې استقامت را نصیب کړي او تاسو ته سبحان الله انشاءالله العزیز مون څومره چې اهل حدیث نوجوانان ملګري دي علما کرام دي د مولانا اشرف علي مبارکباد وایو انشاءالله دا څومره مجمع چې مولانا صاحب ته تخکار انشاءالله دا ټول ستا سلفي ورونه دي او انشاءالله په هر مشکل کې او په هر قدم کې انشاءالله مونږ ټول تاسو سره ملګري انشاءالله کمیسا د دین پلار کی فدا شي کمی کور او کورنۍ پکې تباشي کمی ځوان او کبوډاره نه جدا شي کدالان می لوټي لوټي او تلاشي کامی خپو کی زولنې تاو بالاشي کلا سنا حد کړو کې می قصاشي نبی خیل خپل مرام پر خدای نشو هغه دا چې الله زمونږ رضا شي فإن هدام دې شرق او غرب کوي مهنت عقیده د سلفیت عقیده تبسطاما فإن هدام دې شرق او غرب کوي مهنت عقیده د سلفیت عقیده تبسطاما تا دښمنان د تا په بد نظر کتلی نشي پلاس کی تورالا رسوک دی بد ویلی نشی سهل خادم لری جهاز سر الفت عقیده د سلفیت عقیده تبسطاما فإن هدام دی شرق و غرب کوي مهنت عقیده